کهانی د یو وړې کمرې نه شروع کیږي چې په هغې کې یو بوډا سړی وي. د خپل سامان نه یو تبر راخلي او په تادې سره د کمرې نه وځي. هغه یو پاکلخانې ته رسي ځکه چې هغه دلته د خپل زوی بوتلو دپاره راغلی وي. د ده د زوی نوم آدونګ وي چې هغه یو ذهني بیمارۍ کې مبتلا وي چې د هغې د وجې هغه کله ډېر زیات خوشحالیږي او کله د غوسې د لاسه لیونې کېږي. د دې بیمارۍ د وجې ټولو خلکو ته دا لګي چې ده خپله مور مړه کړې ده، خو وخت سره سره هغه اوس ډېره زیاته ګزاره کړې وي ځکه د هسپتال والده غواړي چې پلار یې راشي او دې بوځي. خو کله چې پلار زوی وویني، زوی ډېر زیات بدل شوی وي او پلار ته ویریږي او دواړو ته داسې لګي چې هغوی یو بل نه پیژني ځکه چې د ده پلار یو ډریور او هغه به لرو لرو ملکونو ته سفر کو او کور کې به ډېر کم و. هغه په یو زوړ کور کې اوسېږي. هغه خپل زوی کمرې ته بوځي چې هلته کې صرف یو کټي او سلک شان سامان وي. پلار او زوی ډېر وخت یو بل نه لیدلی او د پلار یقین نه راتلو. پلار د ډېر خفګانه د خوراک په بهانه باندې د ژړا دپاره د کمرې نه وځي او د هغه زوی آدونګ کمره کې یوازې پاتې کېږي او خپل مور ورته رایاده شي. آدونګ د خپل زوړ وخت رایاد شي او په سوچ کې لاړ شي. د ده یو ورکوټی ورور هم و چې د هغه آجن نوم او هغه یې مور ډېر زیات نیازبین ساتلی و او د پلار د نوکرۍ دپاره ډېر لرې تللی و او آجن هم امریکې ته لاړه او هلته نه واپس رانغی او آدونګ خپل مور سره به و چې کله د دوی د مور ذهني حالات په خرابېدو شو نو آدونګ د خپل مور د خیال ساتلو دپاره خپله نوکري هم پرېښوده او د مور خیال به یې ساتلو. د بیمارۍ د وجې د مور رویې به اکثر ډېره خرابه شوه او آدونګ ته به هر وخت قارېده او اکثر به په لاس هم اوچت کو، خو آدونګ به د صبر نه کار اخیستو. یو ورځ د آدونګ د مور حالت ډېر زیات خراب شو او په دې حالت کې وله خپله مور د چپ کېدو دپاره آدونګ وله په خوله لاس کېښودو او د هاتاپایۍ دوران کې دومره ډېره وله کېښودو چې مور یې مړه شوه او هر څه ختم. څوک هم پوهه نه شو چې دا آیا حادثه وه او که قتل. کله چې دا خبر عدالت ته لاړه نو عدالت دې یو ذهني بیمار تسلیم کو ولې چې هغه پخپله د بای پولي ډیسارډر ښکارو. عدالت دې پاکلخانې ته ولیږه. کله چې څه وخت بعد د آدونګ حالت ټیک شو او د هسپتال نه ډیسچارج کړی شو نو د ده زندګي مکمل بدله شوه. د ده پلار سره مسلسل دا یره وه چې دې ماته څه نقصان ونه رسوي. د دې د وجې هر وخت به یې پلار ځان سره یو تبر ساته او د بالښت د لاندې به یې چک کوو که چېرې آدونګ په ما حمله کوي نو چې زه پې خپل حفاظت کولی شم. بل طرف ته آدونګ خپلې دوایانې خوړل پرېښودل او اوس خلک هغه ته لیونی وایي. په دې دوران کې هغه د یو زوړ ملګري واده له لاړ شي. هر څوک ورته برن برن ګوري او څه خلک خو ته تصویران وباسي. آدونګ د دې نه ډېر زیات تنګ شي او د واده سټیج ته وخیږي او ټولو ته وایي چې زه یو امن پسند انسان یم او زه بالکل ټیک شوی یم. خو څوک هم د هغه خبره اورېدو ته تیار نه. آدونګ اوس د خپل نوي ژوند شروعات کول غواړي. ښه د نوکرۍ تالا شروع کړي چې کوم ځای ته هم ورځي. هر ځای کې آدونګ د ذهني بیمارۍ د وجې مسترد کېږي. هغه خپل پلار سره جګړې هم شروع کړي ځکه چې پلار ورته وایي چې خپلې دوایانې په وخت خوره. بیا د هغه ملاقات یو ګاونډي سره کېږي چې هغه یو ماشوم وي او د هغه بوټو لګولو سره ډېر زیات شوق وي، خو په دې شوق ورته مور ډېره زیاته قهرېږي او بوټي ورته نه پرېږدي. په دې کې آدونګ د هغه مدد کوي او دې سره آدونګ ته لږه ډېره خوشحالي میلاویږي. څه ورځې بعد آدونګ ته خبر میلاویږي چې هغه یو زوړ ملګری د ډپریشن د وجې خودکشي وکړه. دا خبر چې کله دی ووري نو دی په ځان ویریږي. څه وخت بعد آدونګ ته خپله زړه محبوبه میلو شي خو هغه آدونګ له د دلاسې په ځای باندې د زوړ وخت الزامونه ورته یادوي او هغه بې عزته کوي. د دې نه پس هغه یو مارکیټ ته لاړ شي او چاکلیټ خوري خو هلته هم دې خلک نه پرېږدي او خلک د تصویرانو باسي. دې ورته لیوني ښکاري. د دې ټول هر څه نه آدونګ دومره تنګ شي چې دې د خپلې زندګۍ د خاتمې فیصله کوي او باتروم کې خپل لاس په جاړه کټ کوي خو په خوش قسمتۍ سره هغه په دې کې بچ کېږي. کله چې هغه ټیک شي نو هغه دومره ناامیده شي خپل ځان ورته یو لاش ښکاري. پلار یې خپل نیازبین زوی کوم چې په امریکا کې وي هغه ته رینګ کوي او د هغه نه د آدونګ دپاره مدد غواړي خو هغه د خپل پلار مدد کولو په ځای باندې غوسه کېږي او ورته وایي چې دی واپس پاکلخانې ته ولېږه او پخپله هم اوړ هاوس ته لاړ شه چېرته چې بوډاګان اوسېږي. کله چې پلار د خپل نیازبین زوی دا خبرې اوري نو هغه د خفګان د لاسه په چغو چغو باندې جاړي ځکه چې د هغه اوس خپل زوی سره هېڅ قسمه څه تعلق نه و. اوس د دوی د محلې والو هم غواړي چې پلار او زوی د محلې نه کډه یوسي ځکه چې هغوی ته داسې ښکارېدل چې آدونګ موږ ته نقصان ونه رسوي. د دې باوجود چې آدونګ
یو بې ضرره انسان او هیڅ چاته هم څه قسمه نقصان نه ورسولی. یو ورځ ادونګ هغه ماشوم سره لوبې کوي. په دې کې د ماشوم مور رامنډه کي او د ادونګ نه په مخ سپېړه وباسي او خپل زوی بوځي او ته وایي چې دوباره دې زما زوی سره ونه وینم. دا واقعه د ادونګ پلار په خپله باندې ویني او په دې دوران کې د ادونګ هم خپل پلار ته خیال شي. بیا دواړه غاړه ورکي او پلار ادونګ معاف کي او کور ته په خوشحالي باندې روان شي. دا کهانی صرف د یو ذهني مریض نه ده بلکې د یو داسې انسان ده چې هغه د معاشرې دپاره قابل قبول نه و. دا د یو داسې پلار کهانی ده چې د کوم دا خواهش و چې زما زوی واپس سم شي او یو خوشحاله زندگی تیره کړي. دا کهانی د یو داسې زوی ده چې ټول عمر هغه د محبت تلاش وکړو خو په بدل کې ورته تنهایي میلاو شوه. خو اخر کار د هغه پلار دا فیصله وکړه چې هغه به خپل زوی سره ودرېږي که دنیا هر څه وایي. دا فلم موږ ته ښایي چې هر یو ذهني مریض مجرم نه وي او هر یو کس د عزت او محبت مستحق دی. هر یو زخم ټیک کېدی شي که چېرې موږ د لاپرواهۍ په ځای باندې د علاج کوشش وکړو. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. د هغې دپاره د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.